السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. نن زموږ ویډیو د شمسي په باره کې ده. تاسې کولی سئ د شمسي څخه د شپې هم ګټه واخلئ، لکه څرنګه چې تاسې له شمسي څخه د ورځې بیټرۍ هم چارج کوئ، پکۍ هم چالانوئ، ګروپ هم چالانوئ او نوره ګټه ورڅخه اخلئ. دغسې تاسې کولی سئ د شپې هم له شمسي څخه برق جوړ کړئ، بیټرۍ هم ورڅخه چارج کولی سئ، پکۍ هم ورڅخه چالانولی سئ. لکه څرنګه چې تاسې د ورځې ګټه اخلئ دغسې تاسې کولی سئ له شمسي څخه د شپې هم ګټه واخلئ. نو دغه دوه طریقې دي، په دوو طریقو تاسې کولی سئ چې دغه برق جوړ کړئ، بیټرۍ چارج کړئ د شمسي په واسطه د شپې. نو مخکې له دې نه چې دغه دواړه طریقې په دغه ویډیو کې در وښیم، له تاسو څخه هیله کېږي چې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نورې نوې ویډیوګانې چې تاسو ته اپلوډ کوو تر تاسې پورې ورسیږي، او همدغه ویډیو تاسې شیر کولی هم سئ په دغه طریقه باندې. زه غواړم دغه شمعې ټولې رڼا کړم. د شمعو له رڼا کولو وروسته دغه شمسي له دغې رڼا د پاسه د اور د رڼا د پاسه تر څو دغه رڼا د اور رڼا پر شمسي ولګېږي. نو بیا به وګورو. نو یو ګروپ ما په یو هولډر کې بند کړی ده، د هولډر نه تارونه زه له شمسي سره لګوم. تاسې به ووینئ چې ګروپ رڼا سو. نو دا یو اسانه ساده تجربه وه. دوهمه طریقه یې داسې ده چې تاسې کولی سئ د شمسي مخې ته ګروپان ولګوئ له یو بیټرۍ څخه نږدې. که ګروپ زیړ رنګ رڼا کوله خو لا ښه ده، شمسي نور هم ډېر برق جوړوي. نو تاسې به وګورئ چې شمسي ته کنټرولر ولګوئ، په هغه کې برق معلومیږي چې شمسي بیټرۍ هم چارج کوي. نو هلته به برق جمع کېږي او هلته به ګروپ ورڅخه لګوئ او نور کار هم ورڅخه اخیستلی سئ. نو د ګروپانو په واسطه هم کولی سئ او د اور په واسطه هم کولی سئ چې دغه تجربه وکړئ. نور تاسې خپله کوشش وکړئ په دې کې پرمختګ وکړئ.